بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې کله کله که چیرې د سړي در خوله د کفر لفظ کفریه الفاظ په غلطي کې ووځي، سبقت لساني وسي، د ده اراده نه وي، یعنی داسې ده اوس د الله و طرف ته نسبت کوي چې اشرف الحاکمین، خو د ده در خوله اشرف المخلوقات ووتې، ځکه الله خو مخلوق نه دی. نو په داسې الفاظ سره څه حکم دی؟ محترمینو، سبقت لساني د انسان دا معاف ده. نجم الفتاوا جلم راول صفحه نمبر 138 هغه لیکلي دي چې په داسې الفاظ سره چې د ده اراده نه وي، سبقت لساني یعنی ژبه یې وشه کېدله، د یو څه ویل غوښتله بل څه یې در خوله ووتله، قصدن یې نه یې ویل، نو په دې سره دی نه کافر کېږي. په حواله سره د رد محتار جلم راول صفحه نمبر 610. والسلام.